جان ترزرې چې د پښتو ډرامو یو مشهور مزاحیه اداکار دی هو د اسماعیل شاهد نه ولې خفه دی. سلامونه دوستانو، زمین جان ترزرې د پښتو ډرامو مزاحیه اداکار دی او د اسماعیل شاهد نه ولې ګیلمن دی. ټول معلومات در سره په ویډیو کې شریکوم. د ویډیو کتونه مخکې درته یادونه کوم که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. ملګرو، زمین جان عرف ترزرې خو به ټول پیژنئ چې د پښتو ډرامو یو مشهور مزاحیه اداکار دی، خو نن سبا په څه حال دی او د اسماعیل شاهد نه ولې خفه دی. نو تر اخره پورې را سره اوسئ چې د ټول معلوماتو نه خبر شئ. ملګرو، زمین جان ترزرې د سوات اوسیدونکی دی او د پښتو ژبې د خپل فن یعنې د مزاح په شکل ډیر ښکلی کړې ده او په هره ډرامه کې به د اسماعیل شاهد سره یو ښکلی کردار ادا کوو. خو نن سبا ډیر د غربت ژوند تیروي او د اسماعیل شاهد نه ډیر خفه دی. زمین جان عرف ترزرې چې یو انټرویو کې ویلي دي چې زما په ګردو کې کاڼي دي او په دې وجه زه څه کار نشم کولی. زمین جان وایي چې زما په فلمي انډسټري کې کار بند شو نو ما په کلي کې د تیکو کار شروع کو. یو کاله پورې مې کار کېدو خو بیا وروسته مې په کار کې تاوان وکړو او هغه مې پرېښودو. نو بیا څه کار روزګار نه و نو په یو تیلو پمپ کې مې په 10,000 روپۍ څوکیداري کوله. 2 کالو پورې مې په پمپ کې څوکیداري وکړه خو بیا مې د ګردو د مسلې په وجه هغه هم پرېښوده او اوس بېروزګاره یم. زمین جان د فلم انډسټري او ارټسټان نه داسې خفه دی چې څوک هم زما په داسې حالاتو کې را سره څه مرسته ونه کړه. هغه په خپل بیان کې ویلي چې که د فلمونو یا ډرامو اداکار وي او یا که هدایتکار خو بس د مخامخ سترګو یاران دي. ملګرو، دا و د زمین جان د ژوند د حالات چې در سره مو شریک کو. ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک شیر کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلوي. الله په امان.